په یو کلي کې یو سپین ږیری بابا اوسېده چې دوه زامن یې لرل. یو یې دا دی، د نوم عمر دی خو دا لږ ساده دی. بل یې دا دی، د نوم تسل دی خو دا لږ نه ښه ډېر چالاکه دی. دا یې بیا پلار دی میردل کاکا. د سره یوه غوا ده، یو د مالټو ونه او یوه کمبله لري. یوه ورځ میردل کاکا ډېر سخت مریض شو، په کټ پروت و. خپل بچی یې راوغوښت او نصیحت یې ورته کوه. بچو زه ډیر مرید یم، که زه مړ شوم نو هر چه سم تقسیم کړی دی. څه وخت وروسته میردل کاکا مړ شو او دا یې قبر دی. راجا روره چې دا شیان تقسیم کړو. تسل چالاک دی. دا ورته وایي د غوا مخکې برخه به ستا وي او شاته برخه به زما وي. د غوا مخکې حصه زما شوه او پاتې برخه شاته ستا شوه. هو زه راضي یم. دا بره برخه به زه واخلم او لاندې برخه به ستا شي. دې کې هم بره برخه د تسل، لاندې د عمر. سهار د کمپل بسته وي، ماښام به ماته راکوي. په دې کې هم عمر دوکه کړو. دا نو بیچاره د عقل نه خالي ټوله ورځ غوا ته واښه ورکوي او دا د خان زوی بیا ټوله ورځ شیدې څښي. دلته هم تسل ټوله ورځ مالټې خوري او دا ورته خړ خړ ګوري. دلته هم تسل ټوله شپه کلار ګرم ویده وي کمبل کې او دا بیچارګی بیا د معدې نه یې سمه بخارۍ جوړه ده د یخنۍ د لاسه، لوګي یې په خوله راوځي. دا نو ډېر خفه دی، د پټي په غاړه ناست او سوچونه کوي. ملګری یې راغلو، پوښتنه کوي. ولې خفه یې؟ ده ورته خپله ټوله کیسه بیان کړه. هغه هم سم د انسټاین بچی و، سمه مشوره یې ورکړه. اوس نو ډېر خوشحاله دی، کور ته را روان دی، سم سلام دین دی، په هر چا سلامونه چې د خوشحالۍ د لاسه. تسل ناست دی، شیدې رالوشي. د نو لښته را واخیستله او شروع یې وکړه غوا ته. غوا یې ښه سمه ووهله. غوا هم په نخرو شوه او شیدې یې ټولې واړولې. دا یو خوا بل خوا ګوري او پوښتنه کوي ورور نه. دا ولې ته ماته نه ګورې چې داسې ویل کوې؟ دا نو ورته وایي د غوا مخکې برخه زما ده، زما خوښه چې هر څه کوم. د غوا مخکې برخه زما ده، زما چې خوښوئ همغه کوم. اوس نو تسل بې جوابه شو. دا نو بیا د عمر د ملګري دویمه مشوره ده. تبرې رااخیستی دی او د ونې بې غوڅوي. هغه ورته وایي دا څه مه کوه، زه میوه خورم او ته دا ونه ختموئ. دا لنډي جای د ونې زمه دي، ستا کار نشته. دلته یې سړی بیا بې جوابه کړو. دا نو بیا د انسټاین د بچي دریمه مشوره ده. کمبله مینځي، بیا یې ورور راځي. داسې مه کو، شپه را روانه ده، زه به څه شي واغوندم. تر ماښام زمه دي، زما خو پله خوشه ده. اوس نو بې کمبلې دی او ساړه یې کېږي. نو یو سوچ ورغلو. سهار ورځي خپل رور ته. روره ماته بښنه وکړه، ماته سره ظلم کړی وو، د دې نه وروسته هر څه شریک دي. اوس نو چې ده ته د خپل ظلم احساس وشو او دواړه بیا شریک شو، نو زه چې موږ هم ځو، زموږ پکې څه کار.